راغلی یعنی دا یو نښه ده یو نوم دی بس مضمون په حیثیت باندې نه دی چې دلته به د بقرې بحث کېږي همدا صورت په دغه نوم باندې پېژني چې البقره او دې کې د الله حکمت دی چې مختلف صورتونه الله عجیب و غریب نومونو باندې الله نومولی دی الله په دې کې ساغه نه دی کړی د قرآن د اولني صورت نوم البقره النمل العنکبوت ډېر کمزورو شیانو نومونه الله پاک په خپل کتاب کې د خپل صورتونو نمونه یې خېدي یا نبی علیه الصلاة والسلام دا منتخب کړي دا الله په اجازه باندې الله پاک په حکم باندې لیکن د الله ډېر اسرار او رموز د امام رازي رحمت الله علیه کله کله خپل تفسیر کې دغه باسونه کوي خو زمونږ د تحریکي خلکو زمونږ د موضوع نه دا بار دي که نه سوره البقره قرآن عظیم الشان سورت وجه هم دا ویل بل مونږ ته استادانو ویل چې د یو سورت بل سورت سره ربط دي او په دې ربط کې ډېر اسرار او رموزي نو ربط د سوره بقره سوره فاتحه سره دا دی چې سوره فاتحه کې مونږ ویل اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نیغه لار راوښیې صحیح لار راته راوښیې نو دې کې مونږ ته ویل چې ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دغه کتاب کې شک نشته دی دا شک او بې شبهې کتاب دی بې شک او بې شبهې او هدى للمتقین دا د متقینو لپاره هدایت دی ته چې کوم لاره غواړې ته چې کوم صراط مستقیم غواړې نو هغه صراط مستقیم دغه دی که نه او یا دا ربط دی او رابطه د دواړو صورتونو چې په سوره فاتحه کې د یهودو د نصاراو ته اشاره وشوه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې او په سوره بقره کې د یهودانو او د نصاراو پوره بحث شوی د هغې د عقاید او د هغې د اعمال او د هغې د بعضې واقعاتو ذکر الله پاک په دې کې کړی نو هلته اجمالا ذکر وشو دلته چې دی تفصیل د هغې بیان شو دلته د هغې تفصیل بیان شو او نورو وجوهات خلکو بیان کړي دا دونه اهم مسله دی او یو ربط به زموږ د استادۍ ربط دا و چې په سوره فاتحه کې دا راغی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین داسې لطیفې دپاره یم خیر موږ ستا عبادت کو یواز ویاک نستعین او یوازې تا نه مدد غواړو بل چا نه غواړو ورپسې بقره لکه ولا نعبد البقره ولا نستعین منها کما عبدتها اليهود واستعانوا منها من تا نه ستا عبادت کو تا نه کومک غواړو د بقرې عبادت نه کوو لکه څنګه چې یهودیانو د بقرې عبادت کړی او د بقرې نه کومک غوښتی او که نه غوښتی موږ نه کوو بیا ورپسې سوره آل عمران دی ولا نعبد آل عمران ولا نستعين منها كما عبدتها النصارى واستعانوا منها لکه څنګه چې نصاراو د آل عمران عبادت کړی و نصاراو د آل عمران عبادت کړی دی که د عیسی علیه السلام عبادت هم کړی دی د عیسی علیه السلام د مور عبادت هم کړی دغه آل عمران دي که موږ هسې نه کوو عیسیانو د آل عمران نه مدد غوښتی دی کومک یې غوښتی عیسی علیه السلام ته الله زوی ویلي او مریم ته د خدای مور ویلي موږ هغه شی نه کوو د هغې نه کومکونه مومکونه نه غواړو بیا ورپسې سوره نسا ده بیا موږ ښځو ته د هغې حقونه ورکوو میراث کې م حق ورکوو او په مهر کې م حق ورکوو هسې نه کوو لکه چې مشرکانو ښځو ته حقونه نه ورکول هغه کار نه کوو سوره نساء ذکر وشو ځکه مشرکینو چې دی په ښځو باندې ډېر ظلم کو ښځو ته به حق نه ورکوو په میراث کې نو ویلې چې موږ د مشرکینو کار هم نه کوو ښځو ته هغې حق ورکوو په خوشحالۍ باندې د هغې حق ښځو ته ورکوو بیا ورپسې کوم صورت دی مائده نو چې موږ دونه زبرګان یو نیکان یو نو فانزل علینا مائده من السماء نو ته موږ باندې رحم وکړه فضل را باندې وکړه نعمتونه را باندې وکړه مهربانۍ را باندې وکړه رزق مو پراخه کړه رحم او فضل را باندې ډېر وکړه بیا سوره انعام دی چې تا موږ باندې دونه رحم وکړو دونه فضل را باندې وکړو دونه مهرباني در را باندې وکړه او نو موږ د مشرکینو غوندې په انعامو کې څوک تا سره نه شریکو هغوی به انعام د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې حلالول که نه ذبائح به د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې کول نو موږ دغه ذبائح د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې نه کوو نو دغه یو ربط دی د دې صورتونو په منځ کې د توحید په بنیاد باندې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ستا عبادت کوو د غواګانو ماګانو د آل عمران دا عبادتونه نه کوو او د مشرکینو غونه د ښځو حقونه هم نه خورو هغه موږ پوره ورکوو
او سارو مارو کې د الله سره بغیر بل څه نه شریکو. دا سوره بقره چې دا زموږ استادانو به ویل چې دې کې اصول اربعه ثابتېږي، څلور اصول د قرآن. یو دې کې ثابتېږي مسله د توحید چې د قرآن د بنیادی او اساسی مسایلو نه، او بله په دې کې مسله باندې بحث کېږي د رسالت د نبوات او د رسالاتو بحث کېږي چې هغه د دین او د الهیات او د قرآن د اهمو مسایلو نه. او دریم ذکر په دې صورت کې کېږي د الله په لار کې د جهاد چې هغه د دین د اساسي مسایلو نه ده. الجهاد ماض الى يوم القيامه لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. او څلورم په دې کې ذکر کېږي د انفاق فی سبیل الله، الله پاک په لار کې خرچ او د الله پاک په لار کې انفاق فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، مسله د رسالت او مسله د الله د توحید او د الله د یووالي او د الله د حاکمیت مسله. دا په سوره بقره کې چې ده الله پاک بیانوي دي ته اصول اربعه. دغه اصول اربعه الله پاک دې کې بیانوي. په دې اصول اربعه کې ربط دا دی خپل د څلور اصولو کې چې انفاق د څه لپاره کېږي. انفاق د دې لپاره کېږي چې جهاد په باندې تقویت شي، جهاد تقویت په باندې وشي. انفاق د جهاد د تقویت لپاره کېږي. اصلي انفاق هم دغه انفاق د چې الله د دین د حاکمیت لپاره او د الله د دین د غلبې لپاره کېږي، الله د دین د اشاعت لپاره کېږي، د الله د دین د خورولو لپاره کېږي، د دیني مدارسو د خورولو لپاره، د قرآن د علم د خورولو لپاره، د دین د علم د خورولو لپاره چې کوم پیسې لګېږي. اصلي انفاق قرآن کې هم دې ته وایي، انفاق فی سبیل الله هم دې ته وایي. دغه انفاق فی سبیل الله دغه د جهاد د تقویت لپاره کېږي او جهاد د نبی د تقویت لپاره کېږي او نبی د الله د دین د توحید او د الله د دین د حاکمیت لپاره راپورته شوی چې د الله حاکمیت دنیا باندې قائم کړي. نو دغه اصول اربعه قرآن دلته ثابت کړي چې خلکو د الله لار کې انفاق وکړي، د دین جدوجهد او د دین کوم تحریک چې روان دی چې هغه د پیسو د وجه نه ناکام نشي. د دین جدوجهد او د دین تحریک او د الله د دین د غلبې او د الله د دین د سربلندۍ او د الله د دین د اقامت او د غلبې تحریک د پیسو د وجه نه شاته پاتې نشي. انفاق وکړي د الله په لار کې، انفاق وکړي چې جهاد جاری او جهاد دې لپاره جاری چې د نبی علیه السلام د شریعت ملاتړ وشي او د شریعت د ملاتړ نه مقصد او د شریعت د ملاتړ نه فایده دا ده چې د الله دین به په ځمکه باندې حاکم شي، د الله حاکمیت به په ځمکه باندې راشي. اسلامی حکومت او اسلامی نظام دې ته نه وایي چې د ملایانو حکومت د په ځمکه باندې قائم شي یا د پیرانو حکومت د په ځمکه باندې قائم شي یا د یو محدود مذهبي طبقې حکومت د په ځمکه باندې قائم شي. دې ته اسلامي حکومت نه وایي. اسلامي حکومت د قرآن او د سنت پر رڼا کې دې ته وایي چې د الله حاکمیت په ځمکه باندې قائم شي. ان الحكم الا لله، چې د الله حاکمیت قائم شي چې ارسوګه چلای کچلولو والا او داغي نیابت او خلافت کولو والا عالمانی، کاغه پیرانی، کاغه ډاکټرانی، کاغه انجینرانی، کاغه اجتماعیات ماهرینی، کاغه عوام خلګي خو چې ارسوګي، کاغه قاضیانی، کاغه مفتیانی خو چې ارسوګي خو چې د الله د دین نفاذ کوي او د الله د قوانینو نفاذ کوي، د الله د حکمونو نفاذ کوي، د الله د حدودو نفاذ کوي. چې څوک کوي دغه اصول چې څوک اپلای کوي او څوک نافذوي دغه ته د الله حکومت وایي، دغه ته د الله حاکمیت وایي. د مذهبي طبقې حکومت دا په اسلام کې نشته دی، لکه نصاراو او د یهودو په دین کې مقدس حکومت او